بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ رمټ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، پرون مو چې کوم سورت ویلې سوره کافرون و. د الکافرون چې 6 آیاته و د هغه څخه هم 3 آیاته وویلې، ځکه چې دغه سورتونه موږ تاسو حفظ کوو، نو دې لپاره چې په تاسو سخته نه اوسي او تاسو ته یادول اسانه اوسي، نو 3 لومړني آیاتونه هم ترې ویلې او 3 آیاتونه به یې نن وایو. ګرانو زده کوونکو، کوشش به دا کوو چې موږ کله دغه سورتونه تقسیموو تاسو ته چې تاسو یاد کړئ 3 آیاتو باندې مو تقسیم کو، نو کوشش به دا نه وي چې تاسو یې صرف دلته تکرار کړئ ما سره او بیا ځان سره نه تکراروئ، نو کوشش به کوئ چې کورونو کې به تکراروئ او د دې په تلاوت کولو به تاسو د رب العالمین څخه اجر او ثواب د آخرت اخلئ. نو زیات تکرار کوئ، خو په قرآن په تجوید سره وایي، یعنې په عربي لهجې سره یې وایي. کما حقه، لکه څنګه چې رب العالمین په تجوید سره نازل کړی هغسې وایي، داسې نه چې سرسري وایي. موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو یو عجیبه متل لرو، وایي وندو ستړی خدای ناراضه. نو ګرانو زده کوونکو، پام مو اوسه، داسې نه چې په ډېره تیزۍ سره یې وایي چې اصلا زیر و زور ته ستاسو پام نه اوسي. قرآن کریم تلاوت بهتر تلاوت هغه ده چې په هغه کې تدبر اوسي، تفکر اوسي او د آیات ویلو هغه کوم احکام چې دي، کومه معنا چې د سړي په ذهن کې راشي، نو ډېر تیز تیز به نه وایي، بلکې د دې لپاره موږ سلو وایو، لږ لږ وایو او 6 آیاته په 2 ورځو تاسو ته تقسیم کړئ چې په 3 آیاته پرون ویلې او 3 آیاته به نن وایو. د دې لپاره چې تاسو صحیح یاد کړئ، د دې لپاره چې تاسو په تجوید یاد کړئ ګرانو زده کوونکو، او کوشش دا وکړئ چې صحیح سالم نطق عربي لهجه یاده کړئ او کما حقه قرآن وایي. نو داسې نه شي چې هغه حدیث شریف کې راځي چې رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډېر وخت یو قارئ قرآن ولي لیکن قرآن پې لعنت وایي. معنا یې دا ده چې یا عمل نه کوي، په داسې تیزۍ سره وایي چې هغه حرکات یې ګډوډېږي. نو هسې به یې نه وایو، په ډېر تجوید سره به یې وایو. پروني آیتونه راته وایم او بیا راځو نننۍ آیات ته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. دا ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو پرونی درس چې درس مو څومو دریم درس و، 1 2 3 څو آیات هم 3 ویلې ګرانو زده کوونکو 3 څو آیاته پاتې 1 2 3. نو زموږ او ستاسو ګرانو زده کوونکو دا سورت څو آیاته ده؟ 6 آیاته ده. سورت کافرون 3مه صفحه او زموږ او ستاسو اول صدرازور پسې 3 آیات نورو ته. نو زده کوونکو ما ته متوجه اوسئ چې زه دا لیکم تاسو ته او هماغه رنګه چې زه لیکم تاسو به ما سره لیکئ او ما سره به تکراروئ. زه به وایم، ما پسې به شاته تکرار کوئ تر څو صحیح او سالم ادا یاد کړئ. ولا انا عابد ما ولا انا عابد ما. ګران زده کوونکو، ولا انا دغه الف موږ نه تلفظ کوو، بلکې صرف زور یا فتحه وایو، ځکه که چېرته هغه وایو نو بیا به دا غلطه شي. نو ګران زده کوونکو څنګه به وایو؟ ولا انا عابد ما عابد ما عابد ما. دوم دا څه کوم ګران زده کوونکو، دا د میم سره چې یو ځای کوم نو په میم مشدد باندې 2 حرکته غنه کوم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم عبدتم ګران زده کوونکو
دا د سورة کافرون څوم آیات ده؟ څلورم آیات ده. طبعا ځکه دریم ویلې نو څلورم آیات به وایو. ما سره تکرار کړئ ګرانو زده کوونکو. ولا انا عابد ما عبدتم. دغه دال به مکمل نه وایو او دا به مدغم کوو په ادغام سره چې ادغام تامې د دال اصلا کوم صفت چې پاتې نشي او دا بې د تا سره یا با د تا سره ډایرکټ وایو. نو سره کوم به وایو؟ عابد ما عبدتم. اسه تکرار کړئ ګرانو زده کوونکو. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم. ورزو ګرانو زده کوونکو ورپسې آیات ته چې دغه آیات چې پنځم ده د دویم آیات سره یا د دریم آیات سره په بخښنې یو شی ده، هیڅ فرق نشته. ګورئ ولا انتم ولا انتم. اخفا کوو ګرانو زده کوونکو، په یاد مو اوسه مخکې مې ورته ویلي وو چې هلته موږ تاسو چې کوو دا نون به پټ وایو. چې به وایو؟ پټ به وایو. ولا انا ولا انتم عابدون ما اعبد عابدون. دلته سوال ده چې موږ قل یا الکافرون ولې عابدونه کې وقف نه کوو؟ نو دې کې چې موږ وقف نه کوو ځکه چې دا یو آیات د مکمل تر اخره پورې یو بې ځایه وقف نه ده پکار، یو بې ځایه مد نه ده پکار. هلته دې څه شي له وجې نه موږ تاسو مد کوو؟ د وقف له وجې نه چې مد شی ورته وایي یعنې مد وقفي ورته وایي، لیکن دلته وقف نشته. د دې په وجه دلته مد هغه د واو خپل اصلي او طبیعي حالت چې واو مده ده کوو، اما بې ځایه وقف او مد وقفي پې نه کوو. ولا انا عابد ولا انتم عابدون ما اعبد دا څوم آیات شو ګرانو زده کوونکو؟ دا شو پنځم آیات چې دې نه بعد اخري آیات ده ګرانو زده کوونکو، هغه به وایو او بیا به زموږ او ستاسو دا درس ختمیږي. نو څوم ده؟ ما سره تکرار کړئ او بیا بل آیات ته ځو. تکرار کړئ ګرانو زده کوونکو. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. ورپسې ورځو ګرانو زده کوونکو آخري آیات ده. لکم دینکم لکم دینکم لکم دینکم لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین. لکم چې موږ وایو بغیر له کوم غنې نه، دینکم بغیر له کوم غنې نه، ولی دین ولی دین دین. ګرانو زده کوونکو دا شپږم آیات، لیکن دلته یو قاعده چې موږ په تجوید کتابونو کې ویلې ده، بعضې خلکو نه دغه میم دیوا په مخرج کې وایي، لکه لکم دینکم ولیکم ولیکم ونه کوم ولیه کاف به د میم سره د میم په مخرج کې یو ځای کې بیا به شونډې اوږدې کړي. لکم دینکم ولی دین. ګرانو زده کوونکو د سورت الکافرون درې اخریني آیاتونه هم مونږ وویلي چې دا و د مونږ نن درس. مونږ او تاسو نننی درس او پرونی درس یو ځلې سره تکراروو او بیا مو نننی درس هم ختمیږي. نو پرونی آیات ته تاسو متوجه اوسئ او سره تکرار کړئ ګرانو زده کوونکو.
قل يا أيها الكافرون. تکرار کئی. قل يا أيها الكافرون. آفرین. لا أعبد ما تعبدون. تکرار کئی. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس چې 3 آیاته مو د سورة الکافرون وروستي دی لومړني پروني درس سره یوځای کړه او د الکافرون سورت مو خلاص کړه. ګرانو زده کوونکو په آخر کې بیا هم یو نصیحت درته کوم، هغه دا ده چې الحیا شعبة من الایمان، حیا یو برخه د ایمان څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو کوشش وکړئ چې ډیر با حیا اوسئ، ډیر د الله رب العالمین د قرآن د راغوستلو په وخت کې ډیر خشوع، ډیر عاجزي او ډیر خاکساري وکړئ. دا و زموږ او ستاسو نننی درس. ومن الله توفیق.